بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی. محترمینو، یو محترم رو دا پوښتنه کړې ده چې په ولاړې اودس کول څنګه. علامه مفتی محمد یوسف لدانوي شهید رحمه الله په خپله فتاوا کې مسایل منکحل جلد نمبر 3 صفحه نمبر 1 هغه ته لیکلي دي چې په ولاړې اودس کولو کې دا احتمال دی چې ساس کې ډېر ځله وغورځول سي. حتی الوسه کوشش په ناسې کول اودس بهتره دی چې سړی په ناسې اودس وکړي. په حواله د مراکل الفلاح صفحه نمبر 220 دا غرنګ دوري مختار مارج مختار جلد نمبر 1 صفحه نمبر 122. نو کچیر ضرورت وي او کښنستلی نسی یا غذای خراب وي یا واشن بسینې جوړ کړي هغه خو نو سړی په ناسې نسي کولی، نو په داسې ضرورت په خاطر په ولاړې اوداسه کولو کې هم هېڅ مشکل نشته. په حواله د بخاري شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 10 او علامه مفتی خالد سیف الله الرحماني صاحب په خپله فتاوا کتاب الفتاوا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 19 غمدا لیکلي دي چې فقهای کرامو خو دا وایي چې په لوړ ځای باندې سړی اودس وکړي او د دې مقصد دا دی چې څاڅکو څخه ځان بچاو کول سي. مراکل الفلاح ما تحتوي صفحه نمبر 240. نو کچیر واشن بسن وي نو هغه خو سړی په ناسې نسي کولی، نو په ولاړې به اودس کې او اعضاء هم په صحیح طریقه سره پرېول کېږي او هغه څاڅکي هم ډېر نه ځله غورځي، هغه داسې انداز جوړ شوی چې اوبه لاندې ځي، نو په واشن بسن کې په اودس کولو کې هېڅ حرج نشته.